बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुल्कुर खरा क्लास د انهریټنس سیریز ده او په دې ویډیو کې موږ تاسو انهریټنس په اړه لا نور کار هم کوو نو راځو سلایډز ته په سلایډز کې موږ موډز اف انهریټنس په زړه ویډیو کې ویل دي چې دغه دوه پارټس دي دوه پارټس تاسو وګورئ او په دې ویډیو کې موږ تاسو په ټایپس اف انهریټنس باندې کار کوو چې را what like how many types of inheritance do we have in C++ clear ملګرو اصل کې موږ 15 قسمه انهریټنس لرو په C++ کې چې اول د موږ سره سنگل انهریټنس دی کلیر سنگل انهریټنس او دې تاسو ګورئ ملګرو to understand it practically watch video on YouTube in channel name ظریف بهادری دی نو اصل کې کچې ته مثلا دغه سلایډ تاسو زموږ د /soft یا د /programming/programmers ګروپ نه ډاونلوډ کوئ یا مثلا د ظریف بهادری میسنجر ګروپ نه ډاونلوډ کوئ نو په دې کې اگزامپلز نشته ده یا مثلا یو پریکټیکل کوډ example نشته راګوره کزه لاندنی سلایډ ته زم نو صرف دغه کومه خاکه چې دا یی کی صرف لګ انفارمیشن ما پرووایډ کړای دی او د پریکټیکل examples د لپاره به حتما تاسو دا ویډیوز په یوټیوب باندې ګورئ سم ده نو راځو C++ ته او په C++ کې به موږ تاسو د سنگل نه چې پلنې ټایپ د انهریټنس په دې باندې وکړ کو او هغه نه پس بیا په ملټیپل انهریټنس او ملټي لیول موږ په دې ویډیو کې بس دا درې نه ډیسکس کړم او پر رواني ویډیو کې په دې دوړ باندې موږ پریکټیکل کار وکړو نو مخکې دې چې لاړ شو پریکټیکل ته کتر اوسه پر تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ ملګرو هم دا اوس نو راځو C++ ته او په C++ کې په سنگل انهریټنس باندې موږ تاسو کار کوو سم ده زبرشن دلته کې وڅو کوم کلاس او دلته ورته مخه چې A او A ما سره یو کلاس ده سم ده په A کې مثلا فور ایگزامپل ما سره public portion there or public masara for example int x there or x ki for example 100 port there masara clear ده کزه زه د هم کولای شم for example ترته ما salary را واخلصې ده x salary for example salary masara 1000 port there public کزه دا protected واخلم ملګرو protected نه باید چې دی وخت تاسو ته پرابلمز وي که تاسو still protected یا public یا private کې مسلې لري یا مشکلات لري نو لاړ شئ د دې نه مخکې چې څومره ویډیوز دی هغه حتما چک کړئ ځان سره سم ملګرو نو زه راځم دا فل حال public اخلم سیستم public واخص د مال ډیسکس کړی دا ما سره په دې کلاس کې صرف یو څه شه ده variable د salary په نوم باندې همداسې که ما سره مثلا بل کلاسي کلاس زبورته چې b نو زبورته چې دا ماته extend کا یا ډبل ډاټ باید چې ډرایو شي د شینه پبلک a نه صحیح ده کنه پبلک a باید ماته دا ډرایو کی نو اوس د توای سنگل inheritance wise صحیح ده کنه نو سنگل inheritance صحیح ده سنگل انهریټنس د ما سره ځکه یو کلاس موږ سره د چاغه برنه کلاس چې کوي فالو کوي یا د هغه ډیرایو کلاس ده فور ایگزامپل زبر ته بل واخلم چې public for example او دلته ورته چې int tax صحیح ده کنه is equal to 10 lira I mean 10 rupees هغه نه پس تاسو کولای شئ دلته for example ورته وایي چې خلاص کته فنکشن اخلي فنکشن هم مخستل شي whatever چې د هر فنکشن اخلي اخستلای خو په حال ما سره فقط دوه دانی variables دي زه به راشم دلته په څور ټایم چې ماته د b obj is equal to like obj dot such access کول غواړي هغه ته اوس مو کولای شي access کې کله فنکشن is a function access کوم زه ورته ما چې show سره کنه void show کما ته څه شي او دلته به راشم ورته salary cout salary او خلاص دلته به زه ډبل ډاټ واخلم salary هغه مسج شو دی value شوله او دلته به زه دا انډل واخلم همدا به زه واخلم کاپی وکم لاندې پیسټ کړم صحیح دی او دلته ورته وایم چې شو یا زه غواړم salary دواړه دي همدلته شو کړي صحیح دی کنه زه ورته وایم cout for example tax صحیح دی او دا مثلا زه به دلته سپیس ورته tax انډل موږ که زه دا رن کوم مسله نشته د زه به راشم دلته ورته وایم چې ماته اوس شو فنکشن کال کا object dot show ماته کال کا نو دا ورته د فنکشن کال کې ده خو دې کې یو بل ټاپک دی فور ایگزامپل زه به ورته وایم چې inheritance واخیستل خیر دا رن کوم ګورم رن څه مسله خو به نه وي څه مسله ده دلته کې ما سره کوډ ګورو چې دا څه مسله ورکوي before class semicolon
موږ دلته موږ سیمی کولن غواړي صحیح ده کنه زه دا رن کوم نو پرابلم حل شو دا به زه رن کوم دا ماته وایي چې سیلري دومره او ټاکس دومره ما سره دلته کې د شو په نوم باندې یو فنکشن دی دا وروسته روان دی یو ټاپک دی د فنکشن اوور رایډینګ وایي زه به دا ډیلیټ کوم نو دا دواړه غواړم د یو فنکشن نه څه وکړم اکسس کوم نو دا ګورئ مثلا دا سیلري ده او دا مثلا ما سره ټاکس ته په دې ځای کې صحیح دی نو دواړه مې د چارټ دا موږ په زړه ویډیو کې هم کار کړی دی دا موږ سره سنګل انهریټنس ده چې موږ الریډي کار کړی دی بل موږ سره دی دویم چې دی موږ سره ملټي لیول ملټیپل انهریټنس دی دې مطلب دا دی چې یو کلاس کولی شي دوه کلاسه څه شی کې دوه کلاسه ایکسټند کی یا دوه کلاسه فالو اپ کی صحیح ده کنه یعنی یو کلاس کولی شي چې د دوه کلاسو ډیرایو وي صحیح ده فار ایگزامپل مثلا زه راځم دې کې ګورئ ښه زه راځم دلته کې زه ورته ملټیپل زه به راشم دې ته ورته چې دا ما سره ملټیپل انهریټنس ده کنه نو returns دا صحیح ده کنه دا ما سره ملټیپل انهریټنس فار ایگزامپل زه ورته چې پبلک او دلته به زه ورته چې څه شی int x یا سیلري مې واخیستله is equal to for example 100 is equal to for example زه پروګرام لږ مغلق کوم صحیح ده int سیلري ما سره په a کلاس کې پرته ده همدغسې ما سره یو بل کلاس دی ګورئ کلاس b دی دې کلاس کې ما سره چې دی چې زه به ورته وایم چې int اول باید پبلک واخلم اکسس موډیفایرز که نه نو زه به دلته واخلم چې پبلک او ډبل کوډ او دلته به ورته وایم چې int زه به ورته وایم ټاکس مې واخلم او خلاص دا مې واخیسته نو دا دوه شو ما سره اوس به زه راشم دلته به څه ورته وایم یو دریم کلاس دی زه به ورته وایم چې کلاس مثلا زه به ورته وایم چې کلاس for example C مې واخیسته یو ما سره یو C کلاس دی ډبل ډاټ مې واخیسته زه به ورته وایم چې پبلک A صحیح دی که نه کاما پبلک نو پبلک څه شی B دا ماته وایي دې ته وایي ملټي لیول صحیح ده که نه سوري ناٹ ملټي لیول ملټیپل انهریټنس ورته وایي نو یو C کلاس دی ډیټا د دوه کلاسونو نه راخلي صحیح دی اوس په دې کلاس کې ما سره چې دی ما سره هم سیلري پرته ده هم ټاکس پروت دی صحیح دی دواړه پبلک دي ما سره زه به راشم دلته به ورته وایم چې ته ماته څه وکړه int پبلک راواخله پبلک او دلته int ټوټل int نت سیلري به زه واخلم اول به ډبل ډاټ ورکړم دلته انټر int net underscore salary net salary صحیح ده که نه net salary به زه څه کوم زه به ورته وایم چې ماته څه وکړه void show یا زه به کلکولیټ ورته واخلم کلکو دا یو فنکشن نیم شو او په دې فنکشن کې زه ورته وایم چې net salary is equal to اول به زه نیم صحیح ولیکم net salary is equal to څه شی وکړه ماته salary minus tax صحیح ده که نه او هغې نه پس ماته څه وکړه ماته همدغه ریټرن کړه زه به ورته وایم چې ریټرن سوري دلته به ناٹ ریټرن دلته به زه int واخلم یعنې دا یو فنکشن دی کم آن څه مې وکړه دلته به ورته وایم چې void نه int او بیا ماته څه وکړه ماته دغه سیلري ریټرن کړه نو زه به ورته وایم چې ریټرن که ماته net underscore salary دا تاسو ګورئ ملګرو دلته کې معنا آی راغلی دی زه به د آی پاک کړم نو net salary ماته څه که ریټرن که خلاص نو دا اوس وګورئ په C کلاس کې ما سره یو ویریبل ده چې net salary ده او net salary مستقیمه څه دی تا ته د سیلري نه دا څه کوي ټاکس ماینس کوي هغه ته نت سیلري دا کوي کلیر ده نو اوس راځم ته څه کار کوم اوس دغه دواړو کې خو نمبرز نشته دی که نه مثلا دې دواړو کې ما ته دغه نشته دی ویلیوز نشته نو دغه ویلیوز ته به زه ډیټا څنګه انټري کوم صحیح دی که نه نو دې ویلیوز ته به زه ډیټا داسې انټري کوم دا مختلفه طریقې دي مختلفه لارې دي کولی شي دلته هم فنکشنز واخلئ صحیح دی که نه په دې کلاسز کې هم فنکشن اخیستی شي په دې کلاس کې هم فنکشن اخیستلی شي په دې کلاس کې هم ډایرکټ فنکشن اخیستلی شي هېڅ مسله نشته مثلا زه ورته وایم چې int x زما سیلري ده y زما ټاکس ده صحیح ده که نه دا دوه نو زه به ورته وایم چې c out که ماته انټر salary and tax مې واخیستی ده که نه انټر salary and tax او هغې نه پس به زه ورته وایم چې endl ګورئ ما پروګرام لږ لنتي که صحیح دی اوس به زه راشم دلته ورته وایم چې څه وکړه ماته یو آبجکټ جوړ کړه صحیح دی نو زه به ورته وایم چې د c آبجکټ جوړ کړه obj ما د c کلاس آبجکټ جوړ کړم اوس به زه ورته وایم چې ماته څه وکړه چې ماته cn واخله cn که ماته
ماته څه شي x او همدغسې انټر cn ماته y کا دا دواړه ما د یوزر نه واخیستل چې کله مې یوزر نه واخیستل هغې نه پس به زه ورته څه وایم چې object dot څه شی دا ګورئ دلته خپله راغی اتومات خپله راغی او دلته تاسو ته ښیم ګورئ زه به راشم چې object dot salary is equal to x که ماته صحیح ده که نه او object dot tax is equal to ماته څه شی که y که صحیح ده او هغې نه پس object dot څه وکړه ماته net salary زه به ورته وایم چې د کلک دا ګورئ کلک به زه واخلم کلک به کړم دا ګورئ کلک مې کړم ماته کلکولیشن وکړه صحیح دی او دا کلکولیشن بیا سی آوټ کې ماته شو کړه ځکه هغه تا ته ریټرنینګ کوي ګورئ دا کلکو چې دی دا ته ریټرن یو ویلیو کوي ملګرو دا به وایي نه چې پروګرام سخت شو نه سمپل پروګرام دی دا ما ټول کار کړی دی چې مثلا ریټرنینګ ټول ما کار کړی دی خو دلته ما پروګرام صرف لږ لینتي کړی دی زه دا رن کوم دا ګورئ ملګرو دا ته وایي چې انټر سیلري اینډ ټاکس فور ایگزامپل ما 500 او 100 مې ورکړ نو ماته به اوس وایي چې 400 is your salary clear there زه به میسج کیدم for example زه به ورته وایم چې net salary as صحیح دی که نه ډبل ډاټ خلاص او دلته به راشم دا نو ګوره دا څومره سمپل دی رن دا ګورئ زه به راشم دلته ورته وایم چې for example 500 or 12 rupees صحیح ده کنه ما دا انټر کړ نو net salary is 488 دا زموږ net salary ده موږ دا کوم ځای نه ما ور پاس کړ دا د دې ځای نه ما ډایرکټ ور پاس کړ صحیح ده اوس کته تاسو غواړئ فرض مثال که تاسو غواړئ چې دې ترې یو فنکشن دی وي دې ځای کې هغه فنکشن به کال کېږي نو فار ایگزامپل زه دې ځای نه غواړم ګورئ ما دې ځای نه دا کینسل کړه دا به زه څه شی کوم کومنټ کوم اوس به راشم دې ځای کې به ورته وایم چې مخکې د کلکولیشن نه باید دلته یو فنکشن وي د فنکشن نوم داسې شي زه به ورته وایم چې void څه به وکړي زه به ورته وایم چې set values د نوم دی هغه فنکشن نو دا اوس وګورئ ملګرو سمپل ده او دا فنکشن د دوه values اخلي int x او int y دی اخلي صحیح ده که نه او چې کله int x او y دی راغی نو زه به ورته وایم چې ما ته څه وکړي salary is equal to x دی شي او همدغسې tax دی is equal to y شي وګوره په دې شکل باندې نو په دې شکل باندې اوس که زه راځم دلته زه ورته چې کله د cn او c out واخیسته مخکې له دې نه چې ته ما ته c out net salary object dot calculation ته ته وکړې یو نمبر ته ریټرن کړي صحیح دی که نه د هغې نټ ته ما ته څه وکړه object dot set values واخله set values دلته x او y راته واچوه نو ملګرو دا ګوره دا ما بله طریقه باندې کار وکړه صحیح دی نو زه دا رن کوم ګورم چې دا سیم کار کوي که نه دا ګورئ زه دا رن کوم دا ما ته وایي چې انټر سیلري فور ایگزامپل ما واخیسته چې 550 او هغې نه پس مې ورکړه فور ایگزامپل 30 زما څه شو ټاکس شو نو دا تاسو وګورئ 520 is your net salary نو دې مطلب دا دی چې تاسو په هر ځای کې دا کولی شئ چې دا پرابلم حل کړئ مسله نشته ده کلیر ده دې ځای نه واخیسته تاسو داسې هم کولی شئ چې دې ځای کې واخلئ خو دې ځای کې بیا ته یوازې د سیلري اخیستلی شئ د یوزر نه ځکه چې دلته ما سره ټاکس په بي کې پروت دی دا خو د دې ډیرایو یا دا ا د بي چایلډ نه دی دا سی چې دی د دواړو چایلډ دی دې مطلب دا دی چې ټاکس او سیلري دواړه په دې ځای کې پرته ده نو ځکه دا بهتره ده چې دلته کار وکړئ که تاسو مثلا علیحده کار کوئ بیا تاسو داسې هم کولی چې مثلا جدا دا واخلئ صحیح دی فور ایگزامپل زه دا طریقه هم کار نه کوم ګورئ دا بله طریقه ده ملګرو زه به راشم دلته به څه ورته ووایم زه به راشم دې ځای کې به ورته ووایم چې ته ماته څه وکړه ته ماته واخله چې زه به ورته وایم چې void او زه به ورته وایم چې set salary یو فنکشن جوړ کړه صحیح ده که نه set salary او ته ماته څه وکړه په دې ځای کې int n واخله یعنې یو نمبر به راځي هغه نمبر به واخلې سیلري ته به یې ور واچوئ is equal to n دا کوم نمبر چې ورته راغی دا به سیلري ته واچوئ صحیح شو نو دا فنکشن ما سره چېرته دی په a کلاس کې دی همدغسې دلته به هم زه راشم یو فنکشن به واخلم زه به ورته وایم چې void set tax مې واخیسته صحیح دی که نه set tax مې واخیسته tax او زه ورته وایم چې int n تم یو نمبر واخله او هغه نمبر چې تا ته راغی هغه ته ټاکس کې واچوه نو زه به ورته وایم tax is equal to n دا کوم دا بله طریقه شوه دوه فنکشنز دي بیل نو زه به راشم دلته به ورته وایم چې صحیح ده چې کله تا ته دې ځای کې ګورئ کلکولیشن به دې ځای کې کېږي خو سیټینګ به هر یو خپل کلاس کېږي خو دا دوه فنکشنه ما سره په بي او په a کې پروت دی نو ایزي دی صحیح دی نو زه به دلته راشم څه به ورته وایم دې ځای کې به راشم چې نه دا طریقه هم زه نه غواړم صحیح دی نو ملګرو دا ګورئ زه مختلفه طریقې کار کوم تاسو ته په دې ټولو باندې ګوره پریکټس وکړئ زه به دلته ورته وایم چې فار ایگزامپل ته ماته څه وکړه ته ماته داسې چلو که چې obj dot ګورئ set values زه نه اخلم صحیح ده که نه نو زه به ورته وایم چې obj dot set څه شی salary راته واخله صحیح دی نو دا ګورئ نو set salary او هغې نه پس به زه obj dot set څه که tax راته واخله
دا مې واخیسته دا تاسو وګورئ ملګرو په دې شکل باندې دا مې واخیسته اوس به څه شی ورته سیټ کړي چې دا کم x او y ته یوزر نه واخیسته زه به ورته x ور واچوم دا سره ده او y ما سره د ټاکس نه ګورئ ملګرو زه دا رن کوم دا وایي انټر ټاکس فور ایگزامپل ما ورکړه 1200 او هغې نه پس زه ورکوم 100 روپۍ زما ټاکس دی ګورئ څومره سمپل 1080 روپۍ ستا نټ سیلري دی نو ملګرو دا ویرایټي اف ویز دي صحیح ده که نه مثلا مختلفه لارې دي چې ته دې ته ویلیوز ورکوې سمه ده ملګرو په دې باندې حتما کار وکړئ یو بل دی ورته وایي ملټي لیول انهریټنس دی ملټي لیول انهریټنس اسانه دی په دې باندې کار وکړم سپوز زه راځم دا کوډ زه ډیلیټ کوم صحیح دی دا کوډ به زه ډیلیټ کوم تاسو کولی شئ چې دا کوډ یا به زه که دا کوډ غواړئ زه به په سلش پروګرامرز باندې څه شی کوم پبلش کوم تاسو یې کولی شئ د هغې ځینې واخلئ او یا خپله ولیکئ دا کوډ سمه ده نو زه راځم ګورئ ملګرو دا ټول کوډ به زه ډیلیټ کړم ختم مې کړه نو ملټي لیول انهریټنس جوړوم زه به اول خپل مین فنکشن واخلم صحیح دی او دلته به راوځم دلته به ورته وایم چې فور ایگزامپل دیزې کې زه به ورته وایم چې اول ما سره یو کلاس دی هغې نوم A دی او دا واخله یو کلاس شو او همداسې زه راځم ورته وایم چې کلاس ما سره B دی دا ما سره بل کلاس شو صحیح ده که نه او که زه راشم ورته وایم چې کلاس ما سره C دی دا ما سره بل کلاس شو همداسې کلاس ما سره D دی دا ما سره بل ما سره څلور کلاسز دي صحیح دی څلور کلاسز دي چې د هر شي په باره کې مثلا تاسو کولی شئ چې انیمل کلاس واخلئ انیمل صحیح ده که نه بیا دلته مثلا تاسو مختلفه نور کلاسز واخلئ مثلا کیټ شو ډاګ شو مختلفه کلاسز دي تاسو اخیستلی شئ کلیر ده خو پریکټیکل لایف کې چې کله پروجیکټ باندې کار کوي بیا دا شی ډېر زیات پکارېږي درته خیر راځو ملټي لیول انهریټنس څنګه به تاسو کار کوئ فور ایگزامپل زه ورته وایم چې پبلیک به دلته راشم ورته وایم چې ما سره څه دی INT فور ایگزامپل زه به ورته وایم چې ما سره دلته کې یو x دی صحیح ده که نه x ویلیو پرته ده x دی اوس دا یوازې په دې a کې پرته دی که زه راشم ورته وایم چې ډبل ډاټ کمون چېرته راغلم x صحیح ده که نه او زه که راشم دلته ورته وایم چې ډبل ډاټ extend a public a صحیح ده که نه کمون public a class او همداسې زه به راشم دې ته به ورته وایم چې extend public b او که زه راشم دلته ورته وایم چې extend دا extend اصل کې نه دا ډیرایوینګ دی extend کیورډ په کې استعمالیږي په جاوا کې public c او C خلاص نو دا اوس وګورئ ملګرو اوس که تاسو وګورئ دې کې په D کې ما سره X هم پروت دی ځکه D ډیټا د C نه راخلي C ډیټا د B نه راخلي B ډیټا د A نه راخلي ځکه دا ټول ایکسټند شوي دي یعنې یو بل چایلډ شوي دي صحیح دی دا د هغوی ګرانډ فادر دی دا ورپسې فادر دی او دا بیا مثلا مسی دی او دا کړوسی دی په دې شکل باندې را روان دی صحیح دی نو دا نیکه شو پلار شو مسی شو کړوسی شو صحیح دی نو دغه ډیټا ټوله میراث کې د D ته را روانه ده فور ایگزامپل که دلته مثلا ما سره شی ده که دلته مثلا پبلیک ده او په دې کې مثلا ما سره INT واید پروت دی همداسې به زه راشم دلته به ورته وایم چې public double dot او دلته زه INT فور ایگزامپل زی واخلم اوس زه راځم D کې ګوره کې ما سره هېڅ شی هم نشته دی خو D کې فقط زه ورته یو فنکشن دی void صحیح دی که نه set values به زه ورته واخلم صحیح دی values دې مطلب یو فنکشن دی چې دا فنکشن به څه کار کوي دا ټول به راته څه کوي سیټینګ کوي کلیر دی که په دې کې به ډیټا راته چي بیا هغې نه پس به دلته یو بل فنکشن دی void show values ده صحیح ده که نه show values صحیح دی نو ګورئ ما یو فنکشن کار وکړه په دې کې بل شی نشته په دې کې صرف فنکشن دی نو تاسو کولی شئ مثلا آینده کې په پریکټیکل لایف کې یو کلاس واخلئ چې کې ټولې تا ډیټا پرته وي بل کلاس واخلئ چې کې تا فنکشنلیټیز پرته وي نو هغه ډیټا چې اکسس کوي نو بل کلاس نه وځي ګورئ دا پروګرامر خپل کار یي پروګرامر خپل سوچ چې څنګه خپله ډیټا پروګرام مخلق کړي تر څو مثلا انریلایبل خلک دي هغوی ورته لاسرسي پیدا نه کړي ځکه مثلا د دې نه دا یو واخلم پرایویټ کړم نو هغې دپاره به زه مجبور یم چې بل رنګ کوډ کار وکړم په بله طریقه کوډ کار وکړم او اکسس کړم صحیح ده ملګرو نو زه راځم دلته څه کار کوم زه ورته وایم چې دلته سیټ ویلیوز ما سره څو ویلیوز دي XYZ دی نو زه ورته وایم چې INT X INT Y او INT Z مې واخیسته نو دا درې ویلیوز دی چې کله دا درې ویلیوز راغله زه به ورته څه ورته وایم دې کې زه به ورته وایم چې X is equal to
زه ورته وایم چې x is equal to x صحیح ده کنه y is equal to y صحیح ده او z is equal to z نو ملګرو دلته کې اوس پروګرام ته یو کنفیوژن پیدا شي ځکه کنفیوژن پیدا شي چې دغه ویریبلز چې دي int y int x او int z چې ده دا موږ سره ګلوبل ویریبل دي یعنی دا په دې کې پراته دي خو دغه x y z چې دي دا ما سره لوکل ویریبل دي د فنکشن خپل ویریبلز دي او دا چې د ټولو کلاسونو ویریبل ده نو دلته پروګرام سره کنفیوژن پیدا کوي چې کم x مساوي کم x کوي آیا دا x مساوي هغه x کوي x سره کوي کدا کاغه x مساوي د x سره کوي نو هغه نه خره چې دلته فور ایگزامپل ډبل x واخلي دلته ډبل y واخلي او دلته ډبل z واخلي نو تاسو کولای شئ فور ایگزامپل ډبل x او تاسو ورته چې ډبل y او دلته کې ورته واخلي ډبل z یعنی مطلب دا شو چې دغه x یعنی کوم چې ګلوبل x د ټولو کلاسونو x ته هغه واخله په y کې په ډبل x واخله په x کې واچوا صحیح ده کنه یعنی دا لوکل ویریبل واخله په ګلوبل کې واچوا لوکل ویریبل y واخله په y کې واچو او ناس ډبل z په z کې صحیح ده خو کچې ته مثلا اکثرا زیاتره خلک دی وایي چې نه زه نه غواړم چې ډبل x دی کنه دا کنه مثلا د x په ځای باندې دلته کې مثلا سالري ده نو زه خو نشم کولای چې مثلا ما سره ګلوبل ویریبل هم زما سالري ده او دلته څو کوم دلته ورته تنا s ورکم ځکه په یو پروګرام کې خو د 50000 دلته به s فور ایگزامپل واخلم او ورته وایم چې s چې سالري مساوي کده s سره سالري فور ایگزامپل زه به د څه واخلم چې سالري مساوي کده s سره صحیح ده کنه نو دا نشم کولای ځکه نشم کولای چې په دې پروګرام کې مثلا په روان وخت کې د 50000 لینونه ډیر استعمالي کنه یو پروګرام کې نو بیا الته ته په چې کله دا فنکشن کال کوي نو هغه ته څه وایي ګوري موږ دا رن کوم یو ځلې صحیح ده دلته کې مسله ورکړي چې ډبل y د نشته زه به دا ډبل y کوم دا به ډبل z کوم صحیح ده نو اوس دا رن کوم او هغه نه پس راځم دلته څه کار کوم دلته اوس کوم مثلا ما سره یو کال په دې پروګرام باندې تیر شو په دې سافټویر باندې او کزل ترته چې d obj ماته جوړ کا صحیح ده کنه یو آبجیکټ ماته جوړ کا او obj ډاټ ماته څوک ماته set values واخلا صحیح ده کنه کزل ترته اخلم چې set values کدا وخت نو تاسو ګورئ ملګرو int s int y int z کوي نو دلته مثلا ته یو کال پس خپل پروګرام رن کوي ته نه پېږي چې دا s ما سره چیرې سالري ده ما سره د چی شي ویلیو ده د y نه څه مطلب ده z نه څه مطلب ده نو په داسې حالت کې به ته مجبور یې چې دلته کې به چک دی دلته به سالري ده ترڅو ته پوه شې اوس که مثلا زدارن کوم دا تاسو ګورئ obj.set values نو دا ګورئ values صحیح ده دا ته ور ملګرو دا اوس دا یو ځل ترن کوم چې دا مسله حل شي ها سالري مې واخیسته دلته نو اوس ګورئ ښه دا څومره اسانتیا کوي پروګرامر ته یو منټ زه به دا بند کړم تر څو دا یو ځل ته کمپایل شي چې هغه ډیټا اپډیټ شي دې کې دا وګورئ ملګرو اوس که زه ورته وایم چې obj.set values دا ګورئ فور ایگزامپل set values مې واخیسته دا قوس چې کله باسکم نو دلته به تاته څه وایي set salary is دا تاسو وګورئ ملګرو اوس تاسو وایي چې سالري اوس بیا ته پوهیږئ چې مثلا دلته ما نه سالري غواړي ځکه ما ته سالري ورکړی دی خو دا اوس یو پرابلم دی دا دی چې اوس مثلا دلته کمپیوټر څه کېږي کنفیوز کېږي چې دا سالري کومه ده او دا سالري کومه ده نو د غیر پر بیا موږ دلته this dot په جاوا کې استعمالوي خو دلته کې مثلا ډاټ نه استعمالوي دا استعمالوي this dot salary دا ګورئ سالري راغی دې مطلب دا دی چې کوم ما سره ګلوبل ویریبل دی دغه سالري د کلاسونو یعنی د کلاسونو ویریبل چې کوم سالري دی هغه مساوي کومه سره د سالري سره صحیح ده دلته کې بیا ته دا شی واخلي او دلته به زه راشم دا به ورته وایم چې دا ماته څه کا پبلیک ډبل ډاټ صحیح ده اوس ګورئ ملګرو زه ورته وایم چې سالري راغی دلته به راشم ورته وایم چې فور ایگزامپل ټاکس صحیح ده که نه ما سره سالري دی او هغې نه پس مثلا ما سره وای دی همدغه وای او زی به واخلم نو زه به ورته وایم چې وای او دلته به واخلم زی نو چې کله دا واخیست دلته به وای او زی شي صحیح دی او دلته به زه ورته وایم چې دس صحیح دی ماینس او دا علامه هغې نه پس بیا دس بیا ماینس بیا دا علامه نو دا پرابلم ستا حل شو کلیر دی اوس به راشي دلته نو ګور دا مې ځکه تاسو ته ویلی چې تاسو کولی شئ چې دغه لوکل ویریبل د ګلوبل ویریبل سره یو نیم واخلئ سیم نیم مسله باندې درته کلیر ده اوس زه دا رن کوم دلته به راشم اول به ویلیوز ورکړم ګوره چې زه کله اوس په دې باندې ودرېږم ما ته وایي چې څه وکړه ته ما ته دا ګورئ سالري راکړه وای راکړه او زی راکړه صحیح ده نو زه به راشم ورته وایم چې سالري ما سره دا ده او ټاکس ما سره 20 ده نو څه شی وکړه اصل کې سالري ټاکس نه دی زه به ورته وایم 50 صحیح ده اوس به زه ته راشم دلته به ورته وایم شو زه دا رن کوم هغه ډیټا به پاس شي ورته خو شوینګ خو تا نه دی اخیستی زه به دلته ورته وایم چې سی آوټ که ماته څه شی ماته سالري صحیح ده که نه سی آوټ که ماته سالري انډل او همدغسې به زه دا کاپي به واخلم
پروګرام لږ اوږد شو ملګرو، خو تاسو کوشش وکړئ چې په دې باندې پریکټس وکړئ. اکثره شاګردان دي هغوی څه وایي چې نه موږ یوازې غواړو چې روزانه په همدغه څه شي باندې کار وکړو، INT او X او خلاص سالري او یو فنکشن به سمپل فنکشن به رن کوي. نو موږ کوشش کوي چې مغلقه پروګرامونو باندې کار وکړو ورو نو مسلې به حل درته. دا ګورئ ملګرو زه دا رن کوم. ښه دا شو values مار کال کړی نه دی، زه به دلته راشم ورته وایم چې obj.show values دا مې واخیسته او دلته مې سیمی کولن دا اوس رن کوم. نو how good is this ګورئ 100 20 and 50 اوس چې کوم ویلیو ته ور پاس کوي هغه به تاته شو کوي. دا دلته به زه 10 ورته واخلم 1000 نه رن کوم دا ګورئ 10 20 50. نو دا موږ سره ملټي لیول چې موږ سره ویریبلز مختلفه کلاسونو کې پراته دي، خو د هغې اکسس چې کوم دی هغې د یو د چایلډ کلاس ته د ګرانډ چایلډ دې ته وایي ملټي لیول انهریټنس. ملګرو خدای دې وکړي چې پرابلم نه وي درته، په دې پریکټس وکړئ. که بیا هم څه پرابلم وي نو حتما ما سره په کانټیکټ کې شئ. زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شریک کړئ. نو زنده باد افغانستان، تل ټي وي افغانستان.